اوس د بخلو دا خبره کو ورسو کو کوي داسې کنه دا خو مناسبه نه ده. البته پروپاګاندا په سیاستدانانو پسې ډېری کیږي او د ما پسې خو بیا زه به واحد سیاستدان یم. مطلب ډیر زیات پتا سو پسې زه واحد سیاستدان یم چې په دې وخت کې هر یو سړی خپل جلسه زما په غیبت باندې ګرمي، خو معلوم الله دومره لوی زړه را کړی دی چې ما ټول معاف کړي دي. دلته تاسو ته محبت پارټي مطلب دلته یو مطلب پی مل هم ولاړه ده سویرام پرکاش وسول غواړي نو بس د هر چا د خپل ضمیر आवाज دی. هر څوک په پاکستان کې حق حکمرانی لري. د افسوس خبر صرف دا ده چې یعنی صرف عالم داسې دی چې هغه ته خلق د حکمرانی حق نه ورکوي او هغه سیاست کوي نو خلق په اعتراض کوي. باقي کو ټول دنیا سیاست کوي نو هغوی ته حق ورکوي چې تاسو سیاست هم کولی شئ. سویرا پرکاش د دې ځای یو تورسرې ده او ولاړه ده. البته زه به د هغې په حواله باندې دومره ووایم چې دا کوم ځوانان د هغې متعلق داسې کمنټس کوي چې هغه نازیبا دي، هغې خپله یو ګیله م رالیږلې وه، نو نه دا د مسلمان شان دی او نه دا د پښتو روایات دي. په کار ده چې موږ په سیاست کې اخلاقیات مد نظر وساتو، بلکې اوورال کو زه دا ووایم چې په سیاست کې د چا جنډه راشلول، د چا پوسټر راشلول، د چا په مخامخ باندې سپکاوی کول، زه خو د خلکو ته دا وایم د خلکو جلسې بس دا کنزل دی او ویل دی او سپکول دی او غیبتونه دی او د ډنګ نه شروع کیږي او په ډنګ ختمیږي او د ډانس نه شروع کیږي او په ډانس ختمیږي. زمونږ دا خو دینی محفل دی، په تلاوت شروع کو، په دعای ختم کو، په منځ کې پکې د قرآن او سنت په رڼا کې د دې قوم د سمجاولو کوشش کو په دلیل. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو دیهانم تاسو ګورئ سباون ټي وي. دا موجود یم د بونیر سیمه ده او زما سره مفتي فضلغفور صاحب چې سابقه ام پی ای د بونیر د سره د الیکشن حواله سره څو خبرې اترې کو. مفتي صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تاسو ته بخیر علی وایو بونیر ته خپل کلی ته مهرباني. ډیر مننه مفتي صاحب. الیکشن حالې ځلې ډېر زیاتې په تیزۍ سره روانې دي، کو ګورو مختلف کاندیډیټ ولاړ دي او دغه والے بس تاسو غواړئ. ډیره مهرباني جی. ان شاء الله العزیز دا زمونږ چې کوم کمپین روان دی نو الحمدلله ډیر په کامیابی سره روان دی او د پبلک د طرف نه چې کوم ریسپانس ملاویږي نو هغه ان شاء الله العزیز چې په 8 فروری باندې به د قوم ته واضح شي. 2018 کې هم عوامي منډیټ زمونږ سره او منډیټ زمونږ نه اخیستلی شوی او د بونیر سیمه دا د پیر بابا رحمت الله علیه او د بزرګانو د اولیاءو د مجاهدینو خاوره دا په دین باندې مین خلق دی. بیا زمونږ والد صاحب حضرت شیخ صاحب چې هغه په دې علاقه کې یو نامي ګرامي شخصیت دی او خلق ورسره د زړه یو مینه لري نو د هغې هغه لاس چونکې زمونږ په سر باندې پروت دی نو ان شاء الله العزیز کامیابي به الله را نصیب کوي. که خیر دلته تاسو ته محبت پارټي مطلب دلته یو مطلب پی مل هم ولاړه ده سویرام پرکاش وسول غواړي نو بس د هر چا د خپل ضمیر आवाज دی. هر څوک په پاکستان کې حق حکمرانی لري. د افسوس خبر صرف دا ده چې یعنی صرف عالم داسې دی چې هغه ته خلق د حکمرانی حق نه ورکوي او هغه سیاست کوي نو خلق په اعتراض کوي. باقي کو ټول دنیا سیاست کوي نو هغوی ته حق ورکوي چې تاسو سیاست هم کولی شئ، تاسو د حکمرانی حق هم لرئ او د هغې یو حق دی. هغه سویرا پرکاش د دې ځای یو تورسرې ده او ولاړه ده. البته زه به د هغې په حواله باندې دومره ووایم چې دا کوم ځوانان د هغې متعلق داسې کمنټس کوي چې هغه نازیبا دي، هغې خپله یو ګیله م رالیږلې وه، نو نه دا د مسلمان شان دی او نه دا د پښتو روایات دي. په کار ده چې موږ په سیاست کې اخلاقیات مد نظر وساتو، بلکې اوورال کو زه دا ووایم چې په سیاست کې د چا جنډه راشلول، د چا پوسټر راشلول، د چا په مخامخ باندې سپکاوی کول، زه خو د خلکو ته دا وایم زه وایم احترام هر چا ته ورکوئ، ووټ هغه د حق مطابق ورکوئ. نو هر څوک راځي ستاسو نه د ووټ د غوښتلو دپاره مینه ورکوئ، احترام ورکوئ، چای اوبه ورکوئ، عزت ورکوئ. باقي سر سترګې الله هر چاله ورکړي دي. ته چې دننه لاړ شي په دې پولینګ سټیشن کې به یو ته یو به الله وي او بس دغه بیلټ پیپر کې وګوره چې څوک ستا په نسبت باندې بهتر دی، الله ورله غوروالی ورکړی، بس هغه بهتر که
ول مفتي صاحب په فیسبوک باندې پتا سو په ډیره پروپاګاندا را دي چې د سوچ ما خوب لیدو او زیات پک داسې ولا مکرم هم داسې دي چې هغه چې ما پیسو کې محمدي کې او دغه ووټ دغه کې مطلب استعمال جمعیت العلماء اسلام ته مطلب زه تخپل مون نه بخم داسې پروپاګاندا دي زیات کېږي نه د مزد بخلو دا خبره کو ورسو کو کوي داسې کنه دا خو مناسبه نه ده البته پروپاګاندا په سیاستدانانو په سډيري کې یو د ما په خو بیا زب واحد سیاستدان ما مطلب ډیر زیات پتا سو پسې وې زه واحد سیاستدان ما چې په دې وخت کې هر یو سړی خپل جلسه زما په غیبت باندې ګرمي خو معلوم الله دومره لوی زړه را کړی دی چې ما ټول معاف کړی دي زما چې چا غیبت کړی دی ما معاف کړی دی الله دې معاف کړي زه د چا غیبت نه کوم ستاسو صرف واحد دغه پارټي دا چې مطلب کم د زین مطلب چا پسې خبره دی بدی خبره چا خلاف خبر نه کینو هم ګرځ را ګرځو ټول خلاف خبرې کوي سو دا خبره نه ده چې غیبت کول د چا په عام محفل کې هم ګناه ده او په سیاسي جلسه کې هم ګناه ده د خلکو جلسې بس دا کنزل دی ویل دی او سپکول دی او غیبتونه دی او د ډنګ نه شروع کیږي او په ډنګ ختمیږي او د ډانس نه شروع کیږي او په ډانس ختمیږي زمونږ دا خو دینی محفل دی په تلاوت شروع کو په دعای ختم کو په منځ کې پکې د قران او سنت پرانا کې د قوم د سمجاولو کوشش کو په دلیل سره خبره کو ډیر باندې ټیم درا شکریا جی ډیر باندې شکر